دوبۍ ته د رحمان الله ګربز د راتګ پلان او وجه معلومه شوه. د ملي لوبډلې پیاوړی توپوهونکی رحمان الله ګربز دوبۍ ته روان شوی دی. جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی توپوهونکی رحمان الله ګربز په یو ناڅاپي سفر دوبۍ ته را روان شوی دی. ګربز چې د تیرو 20 ورځو راهیسې په سویلي افریقا کې د دې هیواد په شلوریز لیګ کې د پریټوریا کیپیټلز لوبډلې په ګټه لوبېده. لوبډله په یاد لیګ کې له وړاندې تګ پاتې راغله او دا د اوس افغان فعلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز دوبۍ ته را روان شوی دی. ګربز په خپل انسټاګرام ادرس خپل انځور خپور کړی او ورسره یې لیکلي چې ژر به په دوبۍ کې وګورو. که څه هم رحمان الله ګربز دوبۍ ته د ورتګ دلیل نه دی روښانه کړی، خو په دوبۍ کې د اتلانو جام سیالیو ته د تیارۍ پر مخه د افغان ملي لوبډلې تمریناتي کمپ روان دی او له شک پرته چې ګربز به همدې تمریناتي کمپ کې د ګډون کولو لپاره روان شوی وي. ګربز لپاره دا تمریناتي کمپ ډیر اړین دی ځکه هغه د سویلي افریقا شلوریز لیګ کې هیڅ ښه ثابت نشو او د اتلانو جام په څیر دومره سترې سیالۍ په مخ کې لري. په داسې حال کې چې د توپوهنې په برخه کې ګربز د افغان ملي لوبډلې لومړی او تر ټولو قوي هیله ده او باید دا هیله لا پیاوړې شي. په دوبۍ کې به د افغان لوبډلې تمریناتي کمپ 10 ورځې دوام وکړي چې له هغې وروسته به افغان لوبډله پاکستان ته سفر وکړي او د اتلانو جام سیالیو کې به ونډه واخلي. خوږو ملګرو، تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه کمنټ کې پرېږدئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.